سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه مسیح الارزومن نن یو ځل بیا غواړم تاسو ته یو ډېر په زړه پورې اپلیکیشن معرفي کړم. نو ځینې وخت اکثره وخت دغه ډول پیښیږي چې موږ ته په ریاضي کې یو ډول سوال پیدا شي چې موږ که چېرته استاد ته لاسرسی ولرو خو ښه خبر ده، خو بیا هم موږ نشو کولی چې هرې پوښتنې ته موږ استاد ته ورشو. سمه ده. نو د هغو لپاره موږ تاسو ته یو ډېر په زړه پورې اپلیکیشن نن معرفي کوو. فوتومات کیدای شي تاسو یې نوم اورېدلی وي. کله چې دغه فوتومات په لومړیو کې خپور شول نو دوی په ډېر کم وخت کې ډېر زیات مینوال پیدا کړل. حجم یې ډېر کم دی، 6.9 MB ډېر کم حجم دی. همدغه ډول تاسو کتای شئ چې 100 میلیونو پلاس ډاونلوډ دغه اخیستی دی چې ډېر مشهور دی. سمه ده. نو دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ د ریاضي هر ډول عملیه په هغو کې حل کړئ. سمه ده. د فورمول مربوط وي، همدغه ډول معادلات وي، د حساب مربوط، تاسو کولی شئ هر ډول په هغو کې حل کړئ. نو په دې ډول سره اپلیکیشن موږ د مخکې څخه انسټالیشن تیاری کړی وه. نو اوس وګورئ اپلیکیشن د انسټالیشن په حالت کې دی. نو موږ کوشش کوو چې په دغه اپلیکیشن کوم سیټینګونه چې دي هغه تاسو ته ورسوو. دغه اپلیکیشن مهمې خاصیتې دي. سمه ده. وګورئ په لومړي قدم کې تاسو کولی شئ چې په دغه اپلیکیشن باندې د کتابچې څخه د نوټ څخه یعنی سکان وکړئ. سمه ده. یعنی کولی شئ تاسو بدون له دې نه چې تاسو سوال هغو ته ولیکئ هغه سکان کړئ. دوهمه مهمه خاصیت شی ده یا مهمه کړنه د دغه اپلیکیشن شی ده چې تاسو ته دا سټپ بای سټپ هغه سوال حل ښیي چې په داري ژبه هم په دو کې موجود ده. سمه ده. نو په دغه ډول باندې بله مهمه خاصه د دو دا ده چې تاسو کولی شئ په دو کې په کوم سټپ باندې چې نه پوهېږئ د هغو وضاحت هلته تاسو ته درکول کېږي. نو کله چې موږ هغو ته ورشو نو انشاءالله هلته به تاسو بیا وګورئ په دو کې د مخکې څخه ځینې فورمولونه هم موجود دي چې کولی شئ تاسو د هغو نه استفاده وکړئ. نو راځو په اپلیکیشن باندې د اوپن بټن باندې کلیک وکړو تر څو پورې موږ ته اپلیکیشن اوپن شي. نو په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې ډېر په سره د ریاضي سوالونه حل کړئ. وګورئ دلته د موږ څخه د امر پوښتنه شوې ده. سمه ده. زه ورته 20 کاله لیکمه. نو دلته وګورئ تاسو به انتخاب کړئ چې آیا تاسو استاد یې یا د کورنۍ کوم غړی یې او که یا هم سټوډنټ یې. نو موږ سټوډنټ انتخابوو تر څو پورې یو څه په ابتدایي سطحه کې موږ ته دغه سوال یو څه ډېر وضاحت موږ ته راکړه. سمه ده. نو راځو وګورئ دلته هغه تشریح ده چې کولی شئ په دغه ډول به تاسو سکان کړئ. هغه سوال به په هغو مربوطه ساحه کې راولئ تر څو پورې په ډول سره هغه سکان وکړی شي. وګورئ دا یې هم هغه ګراف دی چې تاسو کولی شئ د هغو ګرافونه هم وګورئ. همدغه ډول د هغو طریقه وګورئ چې په کوم ډول سره دغه سوال حل شوی. یعنی د سوال مکمله طریقه تاسو ته ښودل کېږي. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. سمه ده. راځو بل ته. نو په څو طریقو سره دغه سوال حل ښودل کېږي چې څو طریقې امکان ولري په هغومره طریقو سره د سوال حل ښودل کېږي. ډن باندې کلیک کړو. نو وګورئ اوکې د الاو کې وي. نو په همدغه ډول سره وګورئ دلته تاسو باید مثلا د موږ سره د اوس لپاره کوم کتاب کې سوال نشته نه په نوټ کې. نو زه کوشش کوم تر څو پورې دغو ته سوال ولیکم. سمه ده. په خپله زه یو سوال دو ته جوړوم. راځو د کالکولیټر څخه کلیک استفاده کړو. نو دلته د مثال په ډول سره زه یو سوال جوړوم چې x مربع. وګورئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک ونیسئ دلته تاسو ته مختلف حالات راځي. په دغه ډول سره x مربع مساوي دی د مثال په ډول سره په مساوي دی په یا x مربع جمع 2x او همدغه ډول -2 دا مساوي دی مثال په ډول سره په 0 سره. وګورئ سوال حل موږ ته نهایي حل دلته راښودل شوی دی چې دو نهایي حل دا دی او دغه د x قیمتونه دي. دا د x1 قیمت او دا د x2 قیمت. نو که چېرته موږ شو سولیوشن ته ولاړ شو نو هلته به موږ ته مکمله طریقه ښودل شوي. وګورئ په څو طریقو سره دا سوال چې حل کېدلی شي هغه طریقې ټولې دلته ښودل شوي سره د ګرافه. د مثال په ډول سره زه زما په لومړۍ طریقه باندې کلیک کوم چې دا سوال په کومه طریقه باندې حل شوی دی. وګورئ که چېرته تاسو وغواړئ دو ته ژبه انتخابولی شئ. فارسي ژبه باندې تاسو که پوهېږئ نو کولی شئ د هغو نه هم استفاده وکړئ. سمه ده. وګورئ دلته
تاسو ته په ویډیویي بڼه تقریبا دغه سوال حلوي. وګورئ قدم په قدم کوم ځای کې چې فورمول کار شوی دی یا کوم ځای کې مثلا کوم تخنیکونه کارول شوي دي د ریاضیاتو مربوط، هغه ټول تاسو ته ښودل کیږي. سمه ده. نو په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ چې مختلف سوالونه په دو کې ولیکئ او حل یې کړئ. نو وګورئ راځو زه سیټینګ ته دلته ژبه ورته انتخابوم، یعنې زه د مثال په ډول سره وګورئ پښتو ژبه خو به نه لري. وګورئ خو بیا هم زه کوشش کوم ویې ګورم تر څو پورې نه پښتو ژبه نه لري. سمه ده. راځو فارسي ژبه ورته انتخابوو. وګورئ په دغه ډول سره کله چې موږ ورته انتخاب کړ، اوس زه مثلا یو سوال دلته ورکوم، حساب ته راځم. وګورئ مثلا x مثبت 2 مساوي کیږي مثلا په 300. وګورئ جواب به دلته راشي 1 x مساوي دی په 100. اوس دغه طریقه ښایي ګوره معادله حل کوي په دغه ډول سره مراحل حل را نشان دهید. وګورئ دلته ټوله وضاحت ښودل شوی. که چېرته غواړئ چې په دو باندې پوه شئ چې د 2 ولې دا خوا درغلي دي یا څه هغه د ریاضیاتو کوم قوانین چې عملي شوي دي دلته ټول تاسو ته ښودل شوي دي. وګورئ ډېر خوندور اپلیکیشن دی. هر ډول سوال په مختلفو طریقو تاسو حلولی شئ. وګورئ دلته بله طریقه پې کارولې ده، یعنې ګراف یې دی. ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دو لینک به زه په ډسکریپشن کې درته پرېږدم. نو د دغو عنوان لاندې زیات اپلیکیشنونه دي چې اوس فعالیت لري، اما هغه اپلیکیشنونه تر ډېره حده پورې دومره یو قوت نه لري لکه دغه اپلیکیشن. یو خو په سکان کې ډېر چټک دی، ډېر په اسانۍ سره ډېر په سرعت سره کولی شي هر یو سوال سکان کا. نو خدای دې وکړه چې له دغه ویډیو څخه تاسو یو څه زده کړي وي. نو که چیرې مې ویډیو خوښه شوې وي د هغه درسره لایک کړئ او د موږ چینل د سمارټ سارت په نامه باندې دی هغه درسره سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دغه به د موږ نننۍ ویډیو تر بلې راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.